ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي داخلي مشروعیت د نړیوال مشروعیت اساس دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د ژوند لاره پروګرامونو په لړ کې وایي یو مشروع دولت د نړیوال ټولنې په مرستو او مسؤلیتونو کې شریک وي او نامشروع دولت دغه امتیاز له لاسه ورکوي او یوازې په بشري مرستو تکیه افغانستان نشي ژغورلی. د نوموړي په وینا د دغه مشروعیت ترلاسه کول یوه پروسه غواړي. ټول او عرض دې باید څومره وي او څه ډول چارو ته انسجام ورکوي. ښارونه، کلیو او ولسوالیو کې څه شی کوي. دا ټول پروسه باید په لنډ مهاله 15 کلن او اوږد مهاله 15 کلن پروګرام چوکاټ کې راټولېدلی شي. له تاریخه باید زده کړه وشي. د ملت غږ باید آزاد شي. د ملت له غږ څخه باید ډار ونه شي. ملت جګړه او وینه نه غواړي، خو تګلاره او وحدت له ټولو غواړي. هیله باید بیرته ژوندی شي. 21 اقشار نن ټول ناهیله شوي دي. ښاغلی غني وایي دا مهال افغانستان په دوه لارې کې واقع دی. یو دا چې یو څو ورځو واک او ځواک ته وکتل شي، او دویم باید د راتلونکي لپاره ټول ابعاد په اساسي ډول وڅېړل شي. تدریجي مرګ غواړي او که ژوند د دقیق چې ټول ژوند غواړو نو باید پوه شو چې څه باید وکړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا.